زه په کرکټ کې تر ډیره پورې د استعداد طرفدار یم. تاسو به ټول یې، خو د دې تعریف زه درته کوم. استعداد په کومه معنا؟ کرکټ بورډ غوراوي کمیټه چې د هغه سلیکشن د نمرو پر اساس کوي. د نمرو موخه څه ده؟ که یو پلیر یو کیم کې څو رنز کړي دي، په یو لوبو کې څو رنز کړي دي، یو لوبلړۍ کې څو رنز کړي دي، دوی رنز ته ګوري، خو د رنز څرنګوالي ته نه ګوري. یا یو چا وکټ اخیستی دي خو د هغه بالر ویریشن ته نه ګوري، د بالر د بالینګ سټایل ته نه ګوري، د هغه وړتیا ته نه ګوري. مطلب که هر ډول هغه وکټ اخیستی یا که هر ډول هغه رنز کړي، دوی ته دا د ارزښت وړ دي. زه وایم چې په 19 کلنو کې دا معیار باید نه وي. په 19 کلنو کې باید هغه استعدادونه ولټول شي چې هغه دوی په دې پوهیږي چې دا ځانګړي استعدادونه دي. که یو کیم کې رنز وکړي یا ویې نه کړي پروا نه کوي، خو په راتلونکي کې د ده نه یو غټ لوبغاړی جوړېدی شي. نو دغه مسله په تیرو څو کلونو کې په 19 کلنو ځوانانو کې په پام کې نه نیول کیږي، ځکه نن یې زیمبابوې ته هم په درې اړخیزو لوبلړیو کې سیالي بللې ده. د 180 منډو شاوخوا هدف یې نه دی پوره کړی. په 160 که څومره باندې دوی ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي. د دې موخه دا ده چې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې دوی نور پاتې نه دي او پایلوبه به د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ کیږي. له دغسې حالاتو سره دغه 19 کلنه لوبډله نړیوال جام ته روانه ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې پایله باید څه وي؟